أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دویشتمه مرید در سوره احقاف، دویم باب سوره شروع. تقسیم انسانانو دوه اقسام له کې چې بعضې د مور پلار خبره مني او بعضې داسې انسانان دي چې په مخالفت کې واقع شي. دغه شان څخه خلک د محمد رسول الله خبره مني او بعضې نور انسانان دي چې هغه د رسول الله په مخالفت کې واقع شي او هغه سره مقابله شروع کړي. هغه انسانان چې د الله او د الله د رسول مني، د مور او پلار احترام ساتي، الله د دې اعمال به قبول کو، کوم ګناهونه چې کړي دغه نه به تیر شو او زموږ رښتینی وعده ده جنت له الله داخله لړ شي. او کوم انسان چې هغه مور او پلار په مخالفت کې واقع دي او بدایي سره د قیامت نه منکر دي چې قیامت نه مگر اساطیر الاولین اشه دروغ کې شي دي، غب شبا تاویر ماویلې. د شي انسانان به زموږ الله جهنم لبوزي، د مشران بم انتلړ شي، هغه پیرین دي او هغه انسانان او د خلق الله تعاون ولادي خاسرین تاوان. به د آخرت عذاب نه هیر ورکړو. دوه سببونه ذکر کړل چې انسان جهنم له ورځي: تستكبرون، تکبر کول، او فسق بيدینی. یو شمبرایت کې الله رسول الله له تسلی ورکړه د هود علیہ السلام په واقعا، او دا خبره وکړه چې اې د الله نبی نن کته دعوت شروع کې او داخله صاحب قدر باندې پویږي نه مخالفت کې واقع شول، صبر وکړئ. صبر زموږ الله ټول توصیه بری صبر ده. وجدا چې د هود علیہ السلام مقابله د خلکو کړي، صبر کړي د زموږ الله غ کامیاب کې نو تمام کامیاب شي. هر داعی له توصیه ده. توجه، انسان د قرآن او سنت داعی دی او دربه کې مشکل جوړ شو نو دا به صبر کوي، زموږ الله به خره نتیجه دل ورکي. او د دې انبیو د یو خبره وجه الله تعبدوا الا الله، توحید الله به منئ. زموږ الله شان بیره لګري د توحید د پاره او په دې باندې د انسان عملم قبلی. د عمل د قبلی دوه اساسي مسله ده د ویل شي مسأله د عقیده. ابن قیم څنګه فرمایي چې ما من آیت فی القرآن الا وهي تتضمن التوحید. هیڅ یو آیات په قران کریم کې نشته مگر زمونږ الله په هغه کې بار بار توحید بیانوي چې خلکو خالق زمونږ الله دی، الرب دق الله دی. دغه صفاتونه اومنه چې کوم قران او سنت تشریح کړي دي، د ملک دغه قانون اومنه چې ویل شي آسماني وحی قران او سنت. کچرته ونه منه نو ګورم په تاسو باندې یری وجه الله عذاب برش. نن دوی شمبرات کې قوم جواب دی ویل چې ډېر به ادب او کم بخت انسانان دی قوم ورته ویلې او هو ته خو په دینه تر غره چې موږ د پلارو نکنه واړې لکه ډېر انسانان دا وایي موږ دا پلانې نشو پرې خو دی ساده وجنه اجتنا ته په دینه باندې راغلي چې موږ واړې ان اله هغه نظم د خدایانو نه د چا سره زموږ په لړ کې محبت ته مینه د معبودي غنو ادله موږ تیار نه یو. فاتنا راونا موږ لره بما تعذنا اقل چې تم ته یری ان كنت من الصادقين کتر اشتنی علاج اخلاص. په دې کیفیت باندې کله انسان ور واقع شي. درشمه مراد کې د نبی جواب چې انما العلم عند الله، دا عذاب کله راځي او څنګه راځي دا الله له معلوم دی، زه غیب علم نه لرم. نو دوی ویل چې دا غیب علم لري به غړېږي والی وستم نه رشيږي او خبرېم کوي. وابلغ زتا سره رسوم ما ارسلت به چې کوم چې زه را لګلې شوی ما خو خبره یاد ساتي. ولكن اراكم زتا سوینم قوما تجهلون، ډیر یو قبق القومه زه تاسو به څومره خیر خوای کېم. او دغه معبودان چې د تاسو د الله او د الله د رسول نه بل تر باړولې دا څومره تاسو بورانی کړي، تخریب کړي، خو زړه دې پاغه تر باندې ورغه. جاهل خلک چلیرشم امرت کې الله بر عذاب تفصیل باران په نه کې د زمونږ الله په ورځ راوسته دی ویل چې باران وکیږي الله په بر ورو هغه دا منه تیز باد په الله را خلاص کی مات کړو. ربتم دایات مخکې د نبی خبره ذکر راوځه قوم انت اخویل پرون درس ویل شو چې اخ منه د خیر خوا
نبی د قوم خیرخواهی ته به چا خیرخواهی کوي لیکن دا پر خبره خیرخواهی کویږي دا چې لکه دا څنګه قرآن او سنت پیش کوي قالو دې ټول مخالفین ورته ویلې اجتنا یتراغله مونږ له شواړې مونږه ان الہتنا د عبادت مونږ دې الہو مونږ ته پویګو ته دې راغله چې لکه دا خلک فریدا دا کار ور نشکېږي دی ویلې شمانه د رب علی ابن حاتم یا رسول الله مون خو دیو الله بندگی کړي چې تم رب بل نه منلې ویل چې دوی تاسو له شی چې دا حلال بم غنو کنه وی او ویلکه دا حرام بم غنو کنه وی او دقه معنا ده رب دا معنا داغه خبره زمره قوي غنل چې نور ټول خلکو انسانانو خبره اغله ماته کې خو هغه بکیږي چې کم هغه ویل دا هغه کړي دا ته دې لپاره راغلي هغه ویل او زما دا مقصد دی وز قوم دمکی فاتنا راوړه مونږ لره بما اغس تعیدنا شمن ته رین كنت من الصادقین کته چر درښنه به خپل خبره کی تعیدو کې دوه معناګانې دي یو معنا دا چې کته مونږ لکم تاوان راکې لاس اخلاص صدر باندې آباد ده ته بس مونږ سوک او تم مونږ سره کړی دي ته څه شي کولې شي او د دې د ملګری بده متکبرین نشي ګڼل ضعفا کمزوري لکه دا خو چرته خورپړه کې انسانان دي خلکو بورانی او دې په ګټه کې څه دیم تعیدو کې معنا دا وعده ده هغه درې خبرې وکړې یو دا چې د عذاب اختیار زما سره نشته ځکه دا الله سره دی دیم زه خو صرف یو استاد راغلم تاسو نه دا پیغام درورسو چې قبولم نکي زه خپل خبره برته بل قوم له پیش کوم او دریم ګور ډیر جاهل خلک مال معلوم شوي تاسو سوچوګي بر خپل حال باندې چې تاسو به خیر خوای کې لګي مو تاسو زما په مخالفت اکثر جاهلانو کې دا عادت دی ته به غیر خیر خوای مسله کې لیکن هغه به دا وایي چې نا ان الہتنا تم دې خدایانو ناړي تم دې دین واپس کړي تاسو دې معبودانو نه شیخ عبد القادر جیلانی دا معنی کړی چې الہ سمانه دا درې صفاتونه چې بکی یو دا چې پاغستا اعتمادي دیم دا معنی چې داغه نه تم ساتي او درېما هغه باندې د مشکل حالت کې ځان ورسي دا درې وړ صفاتونه یوسف بچا کې غني حق الہی نو قال غور ته ویل انما العلم یقینا دا علم شی عند الله اذا الله سره دی عذاب وابلغ رسولكم تاسلما اغس ارسلت به چې زبر علی ګرشم د الله توحید او صد عذاب یرا زبر رسول ولكن مگر زه شي ماراکم قوم تجلون لري جاهل قوم معلومیږي جاهلانو خمقلو خیرخوانه پیژنې خبره په دې کې حل شو وجه د عذاب تفصیل زمونږ الله ډېر ناشنا ذات دی د خپل اولیاء به تنظیم کوي الله وس عذاب پیراولي فلما ارکل الله وشدي ولد ذا عذاب عارضا منا غوريس کلنا په دې حال چې را مخامخ وای دوی میدانونو لرا مستقبل منا را مخامخ او دې ته هم د دوی میدانونو لا پلن اوريس ابن کثیر دی وغیرہ لیکلي چې دی وخت کې په دوی باندې باران نه وشو دې تم لرله چې اوس به باران کیږي اوس اوريز رااله نو دوی وسوي دوی دلیل به دې باندې چې مشرک او جاهل انسان همیشه شي یو شی شری لیکن دا ورته خیر تمل لري چې دینه به خیر مال نشي زما په دې خبره کې خیر دی او به لدا کمالم غني چې لکه زه په دې عزت باندې ولاړم داسما کمې بیره الله چې ګوره دا شیخ تعالی خیر ښکاری خو دې نتیجه اخر شر ده قالو دوی ویله ها زاده چې یو ریز عارضن پلنا باران کون کې رب مونږ باندې بل هو بلکې دا چې ما هغه شی د الله چې تاسو ته دی پې کړی دا ریح دا بدل کنه مستعجلتم لا تدیم پې کړی دا تدی دا منو دی ویل چې فتنه راوړم موږ لرا یا دی ویل شي زمونږ د الله خبره د هود علیه السلام په جبا یا د زبان حال له ریحنا الله عباد فی باغی کی عذاب الیم عذاب الله ډېر یو دردناک څه خطرناک دردناک دا مراد دی نبی دې ژړل درد ورکړي دی الله دې څه عذاب زه پیراولم چې زونه ته درد من کم د خلکو ظلم درد ورکړي منه دې ته بدای قالو دې مشرکین ویل اجتنا تراغله مونږلا شواړې مونږ نه الہتنا د دې معبودانو ته بندګینا فاتنا راوړه مونږ لره بما اغسو چې تا مونږ سره وعده کړې ان كنت من الصادقین کته درشتونه نه
قال غویل انما العلم عند الله یقینا اختیار او علم د دې عذاب شید الله سره دی وابلغكم او تاسو رسوم ما اغسور سنت به چې زپیرا لګل شوی ولكن اراكم يقينا تاسو وینم قوما يقوم تجهلون قمقل جاهل فلما هركل شدي ولد ذا عذاب يولد ذا عارسا وريز الله يفلن مستقبل ذا منا مخامخ کیدون کې دوی د میدانونو لرام قالو دی ویل هاذا عارس د وريز فلن باران ورون کې په مونږ باندې ممتلو کې معنی د باران بل هو بل کدا شری ما هغه شری چې تاسو په تایید کړی دا ریح الله وسلی او بعد د فيه عذاب الیم پدې کې عذاب د الله ډېر دردناک